قاری صاحب لکه مثلا اوس یو جلۍ سره تا نکاح نه ده شوې لکه تا کویدن شوه لکه دې سره ته دا کار کولی شي جی کینګ صاحب هلکه او د جینۍ نکاح چې وشي که نه نکاح دا ښځه خاوند شي کله کویدنې کې زموږ د پښتو رواج دی کله کله کویدنې کې نکاح وکړي کله کله نکاح نه کوي او کویدنه کې کوي او په کویدنې کې نکاح وشي خو دا ستا ښځه ده خو بهرحال اوس تا ملاوېدله نو ګوره یو خو شریعت دی یو زموږ رسم و رواج دی که نه نو که ستا نکاح شوي ته ښځې سره خبرې کولی شي ته ملاوېدی شي خو په داسې طریقې پټ طریقې سره لکه لکه د خلکو به مخامخ نه نه لکه مثلا د فرایضو زه تا ته وایم چې ستا ورسره اوس کویدن وشوه نکاح نه ده شوې دې سره ته د عمل کولی شي که نه شي کولی نه چې نکاح نه ده شوې نکاح نه ده شوې خو اجنبي ده که نه چې نکاح وشي بیا ستا ښځه ده بیا هر څه کولی شي دا فرق صرف د نکاح بس لکه دا د زنا په عمل کې راځي لکه دا چې اوس ته کویدن دې ورسره کړي او دې سره ته دا کار وکړي دا د زنا عمل کې راځي نه 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 چې کویدن شوې ده نو بیا خو ستا ښځه ده که نه جي ستا ښځه ده زبردست نو قاري صاحب چې مثلا نکاح نه شوي کویدن خو داسې وي که نه چې هغه مټۍ تقسیم کې وای دی په نامه شوه نکاح لا نه شوي نکاح نه مخکې لکه ګناه نه ده کویدن چې ده که نه دا کویدن هم نکاح ده کویدن هم نکاح ده جی هلکه دا خبره خو ډېره اسانه شوې ده بیا کویدن هم نکاح ده کویدن نکاح دا نکاح ملا چې نکاح وي که نه خطبه چې وي دا د نکاح طریقه ده چې کویدن کې صرف د جنۍ طرف نه دوه درې کسان کیني هلک د طرف نه هغه ووایي چې دا موږ راکړله موږ قبوله کړله بس دا نکاح وشته ده دا ستا ښه ده شته او قاري صاحب یو بل تپوس دی لکه مثلا یو ښځه ده بدکاره ده زناکاره ده او تا راواغسته لکه مثلا ګوره خبرې دي که نه تا راواغسته دا د ښه عمل ته جوړه کړه دا د کور کې د کور والا جوړه کړه او د دې ښه تا لکه مثلا یا تبلیغ یا داسې کاروبار کې وګوره چې د دې هغه ګناهونه هیر شو دا ښه عمل طرف ته را جوړه شوه دې کې ثواب شته دا ښه خبره ده که نه هغه چې څومره نیک عمل کړي ته دا پکې برابر حساب میلاویږي خلکه چې ته یو ګناهګاره ښځه کې او ښه عمل طرف ته راوبلې لکه دې کې ثواب دی هغه چې څومره نیک عمل کړي که نه تر مرګه پورې ټولو حساب برابر حصه ده ماشاءالله زبردست بس صرف جاریه شته لګه نه تا یو کس په نیک لري ولګاو که نه هغه موس کې روژه نیسي څه چې کېږي که تلاوت کېږي که ذکر کېږي حساب پکې پوره سره هغه ته هم میلاویږي یا عمرته ته هم میلاویږي جال قاری صاحب زبردست تعالوا على الخير كفاعله كمان خلک مثلا دا ډیر خلک لاندې کمنټونه کې لیکي چې ښځې سره په دې بل طرف باندې عمل وکړي نو نکاح یې ماتېږي ستا د خولې نه مه اورېده چې نه ماتېږي او ما ته یو بل مولا هم ویلي نه ماتېږي نکاح ته وکړئ چې ته مړ شوی نه یې تا طلاق نه ورکړي نه ماتېږي خو فعل غلط دی لکه نه دي کول که ته لاک ظلم وکړي نکاح نه ماتېږي خو نه دي کول او قاری صاحب لکه مثلا په اسلامي طریقه باندې د ښځې سره د عمل کول دا په تیاره کې کې که نه په رڼا کې ګناه ده وایي دا په رڼا کې کېږي په رڼا کې نو ما ته خو چا وایي چې لیټ به وژنې پوه شي لکه د ځان به ورته نه ښې دا په رڼا کې تیاره کې چې دي که نه دا مکروه دي تیاره کې مکروه دي نو ستا بدن لیدې شي هغه که نه چې ته هغې ته ښکاري او هغه ته ښکاري روایت ساته دا مې پکې بله تجربه وشوه او ډېر خلک داسې وایي چې د زیرو لیټ به استعمالې تاسو دې خبرو ګوره دا د ماشوموالي خبرې دي هغه وخت کې زده کول پکار دي که نه تاسو دا یې زده کړي نه دي
حدیث شریف کې راځي کنه چې کوم سړی د میلاویدون نه مخکې خپل ښځې ته وکتل دی به خپل د ښځې په خوند پوه شي څوک چې ونه ګوري هغې کې ښځې سره میلاویږي دی به په خوند پوه نه شي ماشاءالله دا تیاره رڼا لیټ د سختو د خلکو خبرې دي دا د شریعت خبرې نه دي زبردست ګوره امیر صاحب زمونږ لږه په علم کې تجربه وشوه چې ته راوختې که نه اورې چې ته نه وې زمونږ به چېرته کېدې دا خبرې داسې دي چې دا مخکې دې زده کولو دي که نه دا خلک داسې لقمان اسلام لقمان ته بچیه ته موږ سره مخامخ نه راځي خو دغه شو پسې ګرځه دغه بله څه ده اوس دا پیشو مثلا خدای مخامخ کوي او امیر صاحب چې اوس مثلا یو جلای کویدن کړې ده که نه او د خپل خاوند نه دی خوښو او تی خوښې ملا له تلی شي تا سره نکاح تړلی شي هغه خاوند نه به طلاق اخلي که نه جي نه نو چې هغه سره کویدن کړي صرف کویدن صرف ته ویلي نکاح یې نه شوي چې نکاح یې نه شوي بیا خو صحیح ده خبره خلاصه ښه بیا اوس نکاح به پرېږدي تا سره به وکړي او دې لپاره یو ښه چې نکاح نه شوي بیا بله نکاح کولی شي چې نکاح شوي بیا نکاح به نکاح نه کېږي زه دا ټول عمل یې لکه خبره واورئ د ښځې سره په دې بل طرف باندې کول وایي ډېره غټه عظیمه ګناه ده ښه الله پاک دا شی منې کړی دا کارونه که حرامینو دا قاري صاحب خبره دې وانه اورېده چې په دې بل دا خو څوک نه کېږي دغه تاسو نه مې دا خبره واورېده نو نن سبا زمانه کې دا حرامین ټول کوي دا رمونې دي قاري صاحب اوري جی جی دا د دې زمانې دا رمونې ټولې په کون نه کوي بس هغه ستا ښځه چې ده که نه ستا ښځه چې ده هغه ستا پراپرټي ده نساؤکم حرث څه ورته ستا مرضي او په د هغې مرضي پکې شامله ده په د هغې د مرضۍ نه بغیر جایداد پېژنې که نه جایداد پراپرټي دغه ستا ښځه ده څنګه چې دا خپله ځمکه اخیستو شي خرڅولی شي ستا کور پکې جوړولی شي هر څه کولی شي داسې ستا ښځه ده یاره امیر صاحب الله دې معافي وکړي دغه بل طرف د استعمالولو نه دی انسان کمزوری دی سړي نه ټیس پوس کوي موزي که نه دغه طرف بالکل د استعمالولو نه دی دغه طرف نه ځان د ساتلو دی وروره داسې چل دي زما خبره واورئ قاري صاحب په دنیا کې ټول نه عظیم ثواب چې دی که نه هغه د ښځې خاوند یو بل ته کتل دي یو بل ته خندل دي یو بل لاس ورکول دي یو بل غاړه ورکول دي صحیح ده